د پښتو ورځ. ښاغلی مرهون صاحب ښه راغلاست درته وایو. تاسو که په لنډو ټکو کې موږ ته ووایاست چې د پښتو ورځې ارزښت څه دی؟ د لوی خدای په نامه ټول ستړي مه سئ. ستاسې د تلویزیون د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خوښ یم چې افغانان بالاخره دونه سوي دي چې په خپل مملکت افغانستان کې خپله مورنۍ ژبه پښتو ولمانځي. زه ستاسې د تلویزیون لیدونکو ته او ستاسې د تلویزیون د لارې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې تقریبا 80 میلیونه پښتانه ستا ټولو ته د پښتو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. پښتو ژبه له کلونو راهیسې له بیخي لسیزو راهیسې د استعمار لاندې ده، تر جنګ لاندې ده او په دغه جنګونو کې هر څه له لاسه ورکړي دي. اثار یې له منځه تللي دي، د 15,000 کلن تاریخ ټول آباد یې نړېدلی دي. اوس له نیکه مرغه په نوي نسل کې دغسې خدمتګاران لکه لیوال صاحب، لکه نور مشران لیکوالان پیدا سوي دي او دوی د دې په تلاش کې دي چې پښتو هغه کم نړیوال حیثیت چې پخوا درلودی هغه بیرته ورته راپیدا کړي او تر دې علاوه ځلوي. د پښتو نړیوالې ورځې لمانځل موږ ته د دې الهام راکوي چې پښتو ژبه نوره یو نړیواله ژبه ده او د نړۍ تقریبا په 20 یادو اولو ژبو کې یادیږي، د نفوذ د لحاظه، د ویلو د لحاظه او د کار کیدلو د لحاظه. او ښه زیری په دې مبارکه ورځ دوی پښتنو ته د دې ورکوم چې د یونسکو د اعمارو له مخې پښتو ژبه په تېرو 18 کالو کې یوازینۍ ژبه ده چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو تیز پرمختګ کړی دی او دا د دې لامل دی چې پښتانه بالاخره د خپلې ژبې په قدر پوه سوي او دې ژبې ته کار کوي. نو زه د مبارکۍ سره په څنګ کې د دغو خلکو مننه کوم چې د پښتو ژبې دپاره کار کوي او هڅې کوي. درنو پښتنو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتنو او پښتو علاقمندانو د پښتو نړیواله ورځ به نه هېروئ. زموږ او ستاسې د مورنۍ ژبې پښتو نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ د پښتو خدمتګاران پر ټولنیزو رسنیو یاد کوي، عکسونه یې خپاره کوي، کتابونه یې رانیسئ او دوی ته هغه خلکو ته چې پښتو ته یې خدمت کړی دی هغو ته په تحفو کې کتابونه واروړئ او ورسره په څنګ کې خپلو کورنیو ته هر کور ته یو پښتو کتاب یوسئ. د پښتو ارزښت او درنښت دا نه دی چې جنګ پر وکړي. د پښتو ارزښت او درنښت دا دی چې پښتو کتابونه ووایاست، پښتو کتابونه واخلئ او پښتو کتابونه ولیکئ. او په خاصه توګه مې د هیواد سیاسیونو او تجارانو ته پیغام دی چې په دغه ورځ پښتانه لیکوال ونازوي، کتابونه دې واخلي، تحفې دې ورواستوي او د دوی کتابونه دې چاپ کړي او د خپل ځان دپاره دې د اعلاناتو او کمپاینونو په توګه د دوی پر کتابونو باندې خپل تصویرونه چاپ او تر خلکو ورسوي. د می 9 د غبرګولې 8 د پښتو نړیواله ورځ مه هېروئ. د پښتو ورځ د غبرګولې 8 د می 9 له موږ سره ولمانځئ.